دا ډیر پخوانی خبره ده. د سمندر پر غاړه یو وړوکی کور و. په دې کور کې یوه کونډه میرمن اوسېده. له هغې سره یو وړوکی ماشوم هم و. دا میرمن به هره ورځ د سمندر غاړې ته تله او هلته چې کوم کبان به د ماهیګیرو نه پاتې شوي و راټولول به یې. په همدې طریقه یې د ځان او د خپل ماشوم ګزاره کوله. یوه ورځ دا میرمن د سمندر غاړې ته لاړه وه لکه هر کله او هلته یې کبان راټولول. لږ څه لرې یو زوړ کښتۍ بیړۍ ودرېده او له هغې نه څو کسان ښکته شول. دوی په لاسونو کې دوربینونه لرل او اوږده قدمونه اخیستل د میرمنې خواته راتلل. غریبې میرمنې کبان پرېښودل، خپل ماشوم یې په غېږ کې ټینګ ونیو او له ویرې د راتلونکو خلکو خواته وکتل. یو چاغ زوړ سړی چې د کپتان بیړۍ مشر غوندې ښکاره کېده د دوربین نه یې شاوخوا وکتل او ویې ویل: موږ نه یوه لویه تېروتنه شوې ده. د کوهر وریځ او دوړې له وجې غلط ځای ته راکوز شو. دا هغه ټاپو نه دی چې موږ غوښتو. خیر راځئ له دې ښځې وپوښتو. کپتان د ښځې خواته لاړ او نرمې لهجې سره یې ورته وویل: خورې ته دلته اوسېږې؟ او زه دلته اوسېږم. ښځې شرمېدلې غوندې ځواب ورکړ: زه نږدې یو وړوکی کور لرم. دا خبره یې وکړه او بېرته د تلو لپاره واوښته. کپتان هغې ته ودرېد او پوښتنه یې وکړه: آیا دلته نږدې کوم ښار شته؟ موږ ته څه شي اخیستل دي؟ ښځې ځواب ورکړ: نه، دلته نږدې کوم ښار نشته. دوی مخ پر شا شول چې کپتان ته د ښځې په غېږ کې ماشوم ښکاره شو. هغه ماشوم ته ښه وکتل او ویې ویل: واه، څه ښایسته ماشوم دی. دا به چې لوی شي ډېر زړور او هوښیار ملا بهري سړی شي. ای ښځې، دا ستا ماشوم دی. د پلار چېرته دی؟ ښځې له سترګو اوښکې روانې شوې او له ژړا سره یې ویل: د پلار د پیدا کېدو نه مخکې هغه مړ شوی دی. دا خبره یې وکړه او په ژړا سره یې زور زور سسکۍ پیل کړې. زوړ کپتان خپل سر وخوځاوه داسې لکه دا خبره پرې ډېره اغېزمنه شوې. هغه یو ځل بیا ماشوم ته ځیر شو. بیا یې ویل: غریبې ښځې، زه ویرېږم که دا ماشوم ستا سره پاتې شي نو دا به هغه څوک ونه شي چې باید شي. که ته له خپل ماشوم سره رښتینې مینه لرې او که ته غواړې چې دا ماشوم ستر انسان شي نو دا راکړه ماته. زه به دا د خپل زوی په شان وساتم. په بدل کې ته له ما هر څومره مال غواړې واخلې. مور د مینې نه ډک نظر له خپل ماشوم سره وکړ او بیا یې ماشوم خپل سینې ته کلکونیو. هغې په ژړا سره ویل: نه نه، زه خپل ماشوم هیڅ قیمت باندې نشم ورکولی. دا ماشوم زما د ژوند یوازینی سهار دی. ما ته مرګ قبول دی خو له دې نه بېلتون نشم زغملی. کپتان ورته ویل: فکر وکړه. که دا ماشوم ستا سره پاتې شو نو زیات نه زیات به یو ماهیګر شي. خو که دا زما سره پاتې شو نو زه به له دې داسې سړی جوړ کړم چې ته به پرې فخر کوې. د ښځې غږ بنده شو. یو خوا د مور مینه، بل خوا د ماشوم راتلونکی آرام او بریا. کپتان مهربان او خدای پرسته انسان ښکاره کېده. هغې د لړزېدلو لاسونو سره خپل ماشوم د کپتان غېږې ته ورکړ. کپتان یو بنډل روپۍ د هغې لاس ته ورکړې او ورته یې ویل: دا واخله، دا ستا د 10 کلونو مصرف دی. زه به دا ماشوم 10 کاله وروسته بېرته درته راوړم. ته هیڅ فکر مه کوه. دا خبره یې وکړه او بیا همغسې ژر لاړ لکه څنګه چې راغلی و. مور ډېر وخت د ساحل پر غاړه ولاړه وه او د سترګو نه یې ته له کښتۍ کتل. کله چې کښتۍ د سترګو نه پناه شوه نو ورو ورو خپل کور ته ستنه شوه. دا خبرې ته یو 2 کاله تېر شول. هغه وړوکی ماشوم اوس یو ځوان هلک شوی و. زوړ کپتان هغه ته رشید نوم ورکړی و. رشید دا ټول یو 8 کاله په بیړۍ کښتۍ کې تېر کړي و. هغه ته ډېر لږ وخت کېدلو چې وچې ځمکې ته لاړ شي. هغه د بیړۍ پر سر لوی شوی و. یو خوا د هغه خپل علاقه او هوښیاري او بل خوا د کپتان ښوونه روزنه. رشید ډېر ژر د سمندري سفرونو ټول اصول زده کړل. زوړ کپتان به د رشید زړورتیا او عقل ولید او په زړه کې به یې خوشحالي کوله. اوس کپتان به په یو ګوټ کې ناست وي، نسوار یا تمباکو به یې څکول او ځوان رشید به د کښتۍ څارنه کوله. کله ناکله رشید ته خپله مور یادېده او به یې پوښتنه وکړه: ابا، زما مور نه لرمه؟ کپتان به ویل: زویه، ستا مور وه، ډېره نیکه، هوښیاره او شریفه ښځه وه. بیا به کپتان ورو ورو داسې چې رشید وانه وري زیر زیر ویل: خدای پوهېږي بیچاره به اوس په څه حال کې وي. له 4 کلونو راهیسې هڅه کوم چې لاړ شم او هغه ووینم خو هر ځل کومه ستونزه مخې ته راځي. هغه کښتۍ چې رشید پرې کار کاوه د یو ستر سوداګر وه. د هغه تاجر سره 6 نورې بیړۍ هم وې چې له لارې د نړۍ هر ګوټ ته سوداګرۍ کولې. کله چې کښتۍ بیرته راغله نو زوړ تاجر کپتان ځان ته وروغوښته او ورته ویل: زما ملګري، زما عمر اوس 8 کاله دی.
ما په ژوند کې کروڑونه روپۍ ګټلي او الحمدلله زه د هیڅ شي محتاج نه یم. یوازې یو آرزو پاتې ده او هغه دا چې زما اولاد وای. خو زما تقدیر داسې و. زه اوس ډیر زوړ شوی یم نو فکر کوم چې خپل ټول مال او شتمني یو نیک انسان ته پرېږدم. ته زما ډیر خدمت کړی او زما په نظر. تاجر وویل زما د مال او دولت لپاره هیڅ وارث نشته. که څه هم ته هم اوس زوړ شوی او ستا هم لکه زما هیڅ اولاد نشته. خو کپتان ژر ورغبرګه کړه. صاحب کېدای شي تاسې ته خبر نه وي خو زه یو زوی لرم 18 کلن کوي ځوان. ما هغه ته د ملاحۍ سمندري کارونو ټول فنونه ورښودلي او اوس هغه دومره هوښیار شوی چې ستر ستر کپتانان یې هم احترام کوي. بوډا تاجر حیران شو او ویل خو تا خو موږ ته هېڅکله نه ویلي چې ته زوی لرې. کپتان ځواب ورکړ زما په فکر دا داسې شخصي خبره وه چې زاړ نه وم تاسې ته یې وایم. زما شخصي ژوند سره تاسې ته څه علاقه؟ تاجر په نرمه لهجه وویل ولې به علاقه نه وي؟ خامخا علاقه شته. ته خپل زوی دلته راوړه زه لیدل غواړم. کپتان ډېر خوښ شو منډې وکړې. هغه رشید راوست او دواړه د تاجر حضور ته ورغلل. بوډا تاجر د تاریخي نظرونو سره رشید ته وکتل او ویل واو څه ښه ځوان دی. تاجر وویل زما د مال او دولت لپاره هیڅ وارث نشته. که څه هم ته هم اوس زوړ شوی او ستا هم لکه زما هیڅ اولاد نشته. خو کپتان ژر ورغبرګه کړه. صاحب کېدای شي تاسې ته خبر نه وي خو زه یو زوی لرم 18 کلن کوي ځوان. ما هغه ته د ملاحۍ سمندري کارونو ټول فنونه ورښودلي او اوس هغه دومره هوښیار شوی چې ستر ستر کپتانان یې هم احترام کوي. بوډا تاجر حیران شو او ویل خو تا خو موږ ته هېڅکله نه ویلي چې ته زوی لرې. کپتان ځواب ورکړ زما په فکر دا داسې شخصي خبره وه چې زاړ نه وم تاسې ته یې وایم. زما شخصي ژوند سره تاسې ته څه علاقه؟ تاجر په نرمه لهجه وویل ولې به علاقه نه وي؟ خامخا علاقه شته. ته خپل زوی دلته راوړه زه لیدل غواړم. کپتان ډېر خوښ شو منډې وکړې. هغه رشید راوست او دواړه د تاجر حضور ته ورغلل. بوډا تاجر د تاریخي نظرونو سره رشید ته وکتل او ویل واو څه ښه ځوان دی. تاجر له رشید نه پوښتنه وکړه آیا ته غواړې له ما سره پاتې شې؟ زه به خپل ټول مال او جایداد ستا په نوم کړم. ته به زما زوی ګڼل کېږي. رشید لږ څه فکر وکړ بیا یې ځواب ورکړ صاحب زه خو ټوله ژوند د سمندر پر سر تیر کړی. د سمندر د سپو ټکرونو سره مې سترګې خلاصې کړې. د سمندر د خطرناکو اوبو سره لوی شوی یم. نو زه له اوبو سره مینه لرم. خو اوس چې ستاسو خوښه ده او غواړئ زه له تاسو سره پاتې شم نو ماته هیڅ اعتراض نشته. زه به خوشحاله شم چې ستاسو خدمت وکړم. له هماغه ورځې رشید د بوډا تاجر سره اوسېده او هغه یې د مالګودامونو نګران وټاکه. رشید په ډېر لږ وخت کې د خپلې هوښیارۍ او پوهې له برکته داسې ښه کارونه وکړل چې د سوداګرۍ کاروبار زیات شو. دومره زیات تاجران د سامان اخیستو لپاره راتلل چې د غوښتنو پوره کول ډېر سخت شول. ګودامونه ټول خالي شول خو لا کښتۍ له نوي مال سره نوي راغلې. رشید دا حالت ولید او تاجر ته یې ویل که تاسې اجازه راکړئ زه خپله کښتۍ واخلم او لاړ شم څو ژر تر ژره مال راوړي. که همداسې یو څو ورځې نور هم تیر شي نو ډېر تاوان به وشي. بوډا تاجر په زړه کې نه غوښتل چې رشید لاړ شي خو د هغه د ټینګار له امله یې ورته اجازه ورکړه. رشید خپل کښتۍ واخیسته او د سمندر پر سپو یې د سفر پیل وکړ. خو ناڅاپه یو خطرناک طوفان راغی. طوفان دومره زورور و چې د سمندر سپې 3 تر 4 فوټه پورې جګېدې. کښتۍ لکه د کاغذ یو کښتۍ پسې ښورېده. خو زړور رشید خپل حواس وساتل. هغه مخکې هم سلګونه طوفانونه لیدلي وو. خو هغه وخت یوازې د یوې کښتۍ مسؤل و اوس د څو بیړیو مشر و. کله به یوه بیړۍ ته اشاره کوله کله بله ته. خو طوفان هر لحظه زور اخیسته او د اوبو غږ او تاوېدنه خپرېده. په دې ګډوډۍ کې ټولې بیړۍ یو له بله جدا شوې او د سپو له خوا هره یو بله لور ته یې وړل شوه. د رشید کښتۍ د ختیځ لور ته بیول کېده. هغه کوښښ وکړ چې وروسته ځل نورو بیړیو ته له دوربینه وګوري خو پرته له اوبو بل هېڅ نه ښکارېده. ټوله شپه کښتۍ د سمندر د سپو رحم ته پرېښودل شوې وه. کله چې سهار شو طوفان آرام شو نو یوه ټاپو جزیه ورته ښکاره شو. رشید خپلو ملاحانو ته امر ورکړ چې لنګر وغورځوي تر څو پوه شي چې دوی چیرې دي او د خپلې اصلي موخې نه څومره لرې دي. بیړۍ د ساحل نه لږ څه لرې ودرول شو او رشید له څو کسانو سره. رشید له خپلو تجربو لرونکو ملاحانو سره د ټاپو ساحل پر لور ښکته شو. هلته یې ولیدل چې څو کسان د یو بوډا سړي مړی وهي. یو کس یې په سر بوټان وهي بل یې ګیره او ویښتان شلوي.
دا حالت چې رشید ولید سخت خواشینی شو. ژر ورمنډه کړل او په غوسه ورته وویل: تاسو ولې د مړي بېزتي کوئ؟ د خدای نه وېرېږئ؟ یوه سړي ورته وویل: ته څوک یې چې زموږ په کار کې لاسوهنه کوې؟ دا بوډا زموږ پوردار و. څو کاله مخکې له موږ نه 500 روپۍ پور اخیستې وې. اوس مړ شو خو پور یې نه دی راکړی. نو موږ یې دا سزا ورکوو. او بیا وهل پیل کړل. رشید ورته وویل: ودرېږئ. دا دې ستاسو 500 روپۍ دا واخلئ او مړی پرېږدئ. رشید له خپل جیب نه 500 روپۍ راویستې او د هغوی مخې ته یې وغورځولې. بیا یې له خپلو ملګرو سره مرسته وکړه، د مړي لپاره یو قبر وکیندل او هغه یې ښه کړ. بیا رشید خپلو ملګرو ته وویل: دا خو ډېر عجیب ملک دی. تاسو مخکې دلته راغلي یاست؟ یو ملا ځواب ورکړ: زه خو دلته نه یم راغلی، خو اورېدلي مې دي چې د ختیځ په لور یو ټاپو دی، نوم یې جنګار دی. ښایي همدا وي. رشید وویل: کېدای شي راځئ مخ ته لاړ شو وګورو څه پېښېږي. رشید بې پروایۍ سره مخ ته روان شو. لږ مزل وروسته یو کلي ته ورسېدل. هلته په یو میدان کې ډېر خلک راټول وو او د منځ په خوا کې یو لوی اور بل و. دا اور سره نږدې یوه ډېره ښایسته نجلۍ د رسۍ په واسطه تړلې پرته وه. داسې ښکارېده لکه چې غواړي دا نجلۍ ژونده وسوځوي. رشید د خلکو ګڼه ګوڼه وشکول او مخ ته ورغی. هلته یې په لوړ غږ وپوښتل: دا څه روان دي؟ تاسې دا نجلۍ ولې اور ته وراچوئ؟ یو بوډا سړی راوړاندې شو او په کار سره یې ویل: ته څوک یې چې دا پوښتنه کوې؟ دا زموږ د بادشاه حکم دی چې دا نجلۍ ژوندۍ وسوځول شي. بیا یو بل سړی چې نرم طبیعت ښکارېده وړاندې راغی او ویې ویل: د نجلۍ له بادشاه سره ژمنه کړې وه چې یو میاشت وروسته به ورسره واده وکړي، خو اوس یې خپله ژمنه ماته کړې ده. بادشاه پرې غصه دی، نو یې امر ورکړی چې دا او د دې ټوله کورنۍ دې وسوځول شي. د دې کورنۍ نور غړي پرون وسوځول شول، نن د دې وار دی. خو ته ولې ځان راسپړې؟ ته خپل لاره ونیسه. رشید وویل: ودرېږئ. او له خپل جیب نه یې د سرو زرو اشرفیو یو بټه بستې راویسته او د هغه سړي لاس کې یې کېښوده. په دې اشرفیو به ته ټول عمر بېغمه ژوند وکړې. دا واخلئ او دا مظلومه نجلۍ پرېږدئ. بادشاه ته ووایئ چې موږ دا وسوځوله. هغوی لږ مشوره سره وکړه او اشرفۍ یې واخیستې او لاړل. نجلۍ د منۍ ډک نظر له رشید سره وکړ او ویې ویل: که ته نه وای زه به هم د خپلې کورنۍ غوندې سوځېدلی وم. ته دلته مسافر ښکارې، ته څوک یې؟ رشید ورته ویل چې دی د یو بیړۍ کپتان دی او د کویلې بار یې له ځان سره دی چې مصر ته یې وړي، هلته به سودا واخلي او بیرته راشي. نجلۍ په حیرت سره ویل: کویله؟ دا د دې ملک خلک د کویلې لپاره لیونیان دي. کویله خوري هم او ورته ډېر ارزښت ورکوي. ته به چې هر څومره کویله ورکړې هغومره به له تا سره زر درکړي. رشید ویل: رښتیا؟ نجلۍ ورته ویل: هو ته داسې وکړه، د ښار تر ټولو لوی سوداګر ته لاړ شه او ورته وایه چې زما بیړۍ د کویلې ډکه ده او زه یې خرڅول غواړم. هغه به خوشحاله شي او درسره به معامله وکړي. خو دا کار ډېر هوښیارۍ ته اړتیا لري. کله چې معامله بشپړه شي او سره زر ستا بیړۍ ته ورسیږي. نجلۍ شرم سره خپل سر ټیټ کړو او ورور ته ویل: هو زما یو ډېر مهم کار دی. رشید د هغې مخ ته کتل او ویل: وایه زه ستا لپاره خپله ژوند هم قربانولی شم. نجلۍ ویل: یو جزیره ده چې نوم یې هسپانیا دی. هلته زما یوه زاړه انا ژوندې ده. کله چې زموږ کورنۍ تباه شوه نو هغه هم ونیول شوه، خو څنګه چې وتښته وکړه او هغه جزیرې ته ولاړه. اوس هلته یوازې ده. زه غواړم چې هغه راوړم، خو زه یې نشم راوستلی. رشید بې له سوچ ویل: بس دومره خبره. موږ نن له هم هلته روانېږو. رشید بیا خپل کشتۍ تیار کړ، توکي پکې واچول او نجلۍ ته ځای ورکړ. زاړه سوداګر لږ خفه شو، خو کله چې رشید ورته ویل: زه ژر بیرته راځم، نو هغه ورته د زړه نه دا وکړه. کشته بیا د سمندر له موجونو سره روانه شو. خو دا ځل پکې یوازې سودا نه وه، بلکې یو ګهسان هم ورسره و. او یوه له خاموشه خو ژوره مینه هم پکې روانه وه. شپې تېرېدې. موجونه کله نرم و کله ویرونکي. خو دا ځل رشید زړور و، ځکه د هغه سفر دا ځل د چا لپاره و. ورو ورو هغوی د هسپانیا جزیرې ته ورنږدې شول. یو کوچنی خو ډېر ښایسته ټاپو. هلته شنه ونې ګلان او آرام و. خو د تیر درد یو سیوری هم پکې موجود و. آیا رشید به د جلیانا پیدا کړی شي؟ آیا هلته هم کومه نوې خطر ده؟ دا سفر به د یوې بلې نوې کیسې پیل شي. نجلۍ رشید ته ویل:
اول خدا چې ته بخپل کښتۍ کې لږ مال توکي واچوي بیا بخپل مالک ته وایي چې زه غواړم د تجارت لپاره هسپانیا ته ولاړ شم. کله چې ستا مالک درته اجازه درکړه نو بیرته ماته راشه. زه به تا ته ځینې مهمې خبرې وکړم. رشید همداسې وکړل. لږ کویلې کښتۍ ته واچولې، د خپل مالک نه اجازه واخیسته او بیا جلې ته راغی. رشید ورته ویل اوس وایه ته څه ویل غواړې. جلۍ د المارۍ نه یو ډېر ښایسته کوټ راوایسته او رشید ته یې ورکړ. هغې ورته ویل کله چې ته هسپانیا ته ورسیږې نو د یکشنبې اتوار په ورځ به دا کوټ واغوندې او د شاهي کلیسا چرچ ته به لاړ شې. هلته به د پادري مخې ته 3 څوکۍ پرتې وي، 2 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو. ته به د سپینو زرو پر څوکۍ کښېنې. دا یو ګوتوټې انګورۍ او 2 کتابونه مو واخله. انګورۍ به د ښي لاس په ګوته واچوي او پر څوکۍ ناست به دا کتاب لوستل شروع کړي. که باچا یا ملکې تا نه څه پوښتنه وکړه نو هیڅ به نه وایې، غلی به پورته شي او له کلیسا به وځې. بیا به انتظار کوي چې څه پیښیږي. رشید د جلې هره خبره په ښه یاد وساتل او بیا کښتۍ ته لاړ او د هسپانیا په لور روان شو. 3 اونۍ وروسته رشید هسپانیا ته راورسېد. هلته نه بندر ته لاره ونیوله. رشید د یو سرای هوټل کې اوسېده. چې کله یکشنبه اتوار راغله نو هغه جلې چې کوم کوټ ورکړی و واغوسته او د کلیسا چرچ طرف ته روان شو. کله چې کلیسا ته ورسېد د عبادت وخت شوی و او ټول ځای له خلکو ډک و. رشید په خوشحالۍ سره لاړ او هماغه سپینه څوکۍ پیدا کړه او پرې کښېناست. څه موده وروسته بادشاه او ملکې هم راغلل او د رشید سره نږدې څوکۍ ته کښېناستل. بیا بعد نماز دعا شروع شو. رشید ژر هغه کتاب راویست چې جلۍ ورکړی و او شروع یې کړ لوستلو او هغه انګورۍ د ښي لاس پر ګوته وه. دا هر څه هغه همداسې کول لکه څنګه چې جلۍ ورته ویلي. ټول خلک په دا بوخت و خو بادشاه او ملکه رشید ته کتل. لږ وخت لا نه و تېر شوی چې د ملکې له سترګو اوښکې توی شوې او ژړل یې شروع کړل. رشید چې دا حال ولید غلی له کلیسا ووت او سرای ته ستون شو. لږ وخت وروسته 3 عسکر راغلل او ویل بادشاه تا غواړي. رشید ورته ویل زه به ماښام درشم. کله چې ماښام شو رشید ماڼۍ محل ته لاړ. بادشاه او ملکه دواړه ډېر بېصبره وو او د هغه انتظار یې کاوه. رشید ته چې نظر پرې ولګېد بادشاه او ملکه دواړه پاڅېدل. رشید وویل حضور تاسې ماته ډېر اضطرا کوئ، حال دا چې دا خو زما وظیفه ده چې خدمت وکړم. بادشاه وویل نه هیڅ خبره نه ده، ته زموږ مهمان یې. آیا ته به د نن ماښام ډوډۍ زموږ سره وخورې؟ رشید وویل زه څنګه انکار کولی شم، دا خو زما عزت دی. نو بادشاه د رشید لاس ونیو او د خوړو خونې ته یې بوتلو. 3 واړه د خوراک پر میز کښېناستل. د خوړو پر مهال ملکه وویل ځوانه زه له تا یوه پوښتنه لرم، ته به رښتیا وایې؟ رشید وویل یقینا ملکه جانه. هغې وویل آیا دا کوټ انګورۍ او کتاب چا جلۍ درکړی و؟ رشید ځواب ورکړ هو ستاسو خبره سمه ده. نو ملکه بیا ژړل شروع کړل او ویل نو هغه جلۍ چیرته ده؟ ژر راته ووایه، زما زړه وایي چې هغه زما لور ده. رشید وویل ما هغه د ظالمو خلکو له یوه ټاپو نه ژغورلې وه. اوس زما په وطن کې د زما د پلار سره ښه ارام ژوند لري. له هغې سره نور خلک هم وو. ملکه ژر ویل نه هغه خلک یې والدین نه وو، نوکرانو. زما بچی ده، زما بچی. او ملکه ړنګه ړنګه ژړل پیل کړل. رشید خپل لاس له خوراک نه وایست او ملکې ته یې تسلي ورکړه ویل مګر هغه له تاسې څنګه بیله شوه؟ ملکه ویل 15 کاله وړاندې موږ ترکیې ته روان وو. په لار کې زموږ کښتۍ غلو ونیوله. زموږ مال، زموږ بچی او څو نوکران یې بوتله. زه او بادشاه ډېره سخته تښتېدلي یو. له هغې ورځې راهیسې یې هېڅ درک نه و. هغه څیزونه چې ته یې راوړې ټول زما د بچی دي، دا څرګندوي چې هغه واقعاً زموږ بچی ده. ملکه لږ چپ شوه، بیا یې ویل ځوانه. ملکه ویل ته ژر لاړ شه او هغه جلۍ شهزاده راوله، موږ به د بادشاه په حضور کې ژمنه وکړو چې ستا ورسره واده به وکړو. رشید سر ټیټ کړ او ویل مننه ملکه جانه، ما دا کار د کوم تمایع تمې لپاره نه دی کړی. دا خو زما انساني فرض و. مهرباني وکړئ یو کښتۍ راسره واستوئ، زه به شهزاده دلته راولم. خو کله چې دا خبر د بادشاه مشاورینو او وزیرانو ته ورسید نو ډېر غصه شول. دا ورته د منلو وړ نه وه چې د بل وطن یو پردی سړی به د دوی د بادشاه له لور سره واده کوي. هغوی پټ مشوره وکړه او له هغه کپتان سره چې د رشید سره به لاړ شي ډېرې پیسې رشوت ورکړي او ورته یې ویل
کله چې ښه موقع پیدا کړې رشید له منځه یوسه. په روانېدو کې کپتان هېڅ ونه ویل، خو کله چې کښتۍ بیرته د هسپانیا خواته روانه شوه نو کپتان داسې فرض ته سترګې پر لار شو. یوه ورځ رشید د کښتۍ پر سر له دوربینه سمندر ته کتل. ناڅاپه یو ښکلی ټاپو ولید. سمندر ډېر آرام. رشید کپتان ته وویل کښتۍ ودروه، زه غواړم دا ټاپو له نږدې ووینم. کپتان خو له مخکې همداسې فرض ته منتظر و، خوشحاله شو. کښتۍ د ټاپو شاوخوا ودرول او رشید یوازې په یوه کوچنۍ کښتۍ کې ټاپو ته لاړ. کله چې رشید له کښتۍ ښکته شو کپتان سمدلاسه د کښتۍ لنګر پور کړ او کښتۍ بیرته د هسپانیا طرف ته روانه کړه. شهزاده جلۍ له دې ټولو پیښو ناخبره وه. هغه د شپې تر ناوخته د رشید انتظار وکړ. کپتان هغې ته وویل تشویش مه کوه، هغه په بله کښتۍ کې راځي. کله چې کښتۍ د هسپانیا بندر ته ورسېده بادشاه او ملکه له وړاندې د دوی انتظار ته ولاړو. شهزاده د رشید له بېلتون سره ډېر خواشینی وه. هغه دومره وژړل چې بېسده شو. بادشاه هم ډېر خپه و ځکه چې هغه د خپل مرستندوی سړي محسن له ورکېدو غمجن و. کپتان ورته یوه دروغجنه کیسه وکړه خو بادشاه نه پوهېده چې حقیقت څه دی. له بلې خوا رشید په ټاپو کې حیران و، له دې حالاتو بې خبره دلته هلته ګرځېده. کله چې بیرته ساحل ته راغی کښتۍ له سترګو هم پناه شوې وه. ورځې تېرې شوې، اونۍ تېرې شوې او شاوخوا یو میاشت تېره شوه. رشید هره ورځ د ساحل پر غاړه کښېناست په دې هیله چې شاید کومه کښتۍ تېر شي او د ترې مرسته وغواړي. د هغه جامې ټوټې ټوټې شوې، سر ویښتان او نوکان دومره اوږده شوي چې خلک به ترې وېرېدل. یوه ورځ هغه د ساحل پر غاړه ناست و، خپلې بدمرغۍ ته ژړل. ناڅاپه یوه کوچنۍ کښتۍ د ساحل سره ودرېده او د سپوږمۍ په رڼا کې یو سړی ښکاره شو. سړی رشید ته اوږده کتل او ویې ویل آیا ته رشید یې؟ خو رشید له خپلو فکرونو سره دومره ډوب و چې ځواب یې ورنکړ. سړی بیا په لوړ اواز چیغې کړې آیا ته کاڼی یې؟ نه اورې؟ نو رشید له ویرې ودرېد، حیران شو او د کښتۍ خواته منډه کړه. سړي بیا وپوښتل ته رشید یې؟ رشید وویل هو زه رشید یم. رشید ژر ژر ځواب ورکړ. سړي وپوښتل ته غواړې له دې ځایه لاړ شې؟ رشید خوشحاله شو او ویل که ته ما له دې ځایه بوځې زه به تا ته تر پایه منډوي یم. سړي وپوښتل خو ته به ما ته د دې په بدل کې څه راکوې؟ دا واورېدل نو د رشید مخ تریو شو. ویل زما سره خو اوس یو پیس هم نشته. سړي ورته ویل زه اوس له تا هېڅ نه غواړم. کله چې ته بیرته خپل وطن ته صحیح سالم ورسېږي بیا به درڅخه وغواړم. رشید ځواب ورکړ که زه خپل وطن ته ورسېدم ته هر څه وغواړې زه به درکړم. سړي ورته ویل ښه نو راځه کښتۍ ته وخېږه. هغه رشید ته لاس ورکړ او په کښتۍ کې کېناوه. بیا یې وپوښتل ته غواړې خپل وطن ته لاړ شې که هسپانیا ته؟ رشید حیران شو. ویل هسپانیا ته؟ کښتۍ ټوله شپه روانه وه. سهار شاوخوا 10 بجې د هسپانیا بندر ته ورسېده. کله چې رشید له کښتۍ ښکته شو ملا ورته ویل زما کار دلته ختم شو. دا واخله لږې پیسې دي. له دې سره به خپل حالت ښه کړې. کله چې ته ښه شوې نو زه به بیرته درشم. رشید دا پیسې واخیستې. لومړی یو نایي ته لاړ، خپل سرګیره نوکان برابر کړل، نوې جامې واخیستې او هماغه سرای ته لاړ چې پخوا پکې پاتې شوی و. کله چې شهزاده د رشید نوم واورېد خوشحاله شو او ټوپ یې وکړ. بادشاه او ملک هم چې دا خبر واورېد له خوښۍ نه بوره شول. څو ورځې وروسته د رشید او شهزادې واده وشو. د واده په مراسمو کې د رشید نومیالی پلر کپتان او هغه سوداګر هم شامل وو. کپتان له ځان سره یوه بوډۍ ښځه راوستې وه او یې ویل دا ستا مور ده. رشید څو ورځې نور هم په هسپانیا کې پاتې شو او بیا خپله ناوې واخیسته او خپل وطن ته ستون شو. اوس هغه سوداګر هم ډېر زاړه شوی نو خپل ټول کاروبار یې رشید ته وسپاره او خپله یې د خدای عبادت ته مخه کړه. ګران دوستانو کیسه دلته پای ته ورسېده. هسې خو کیسه وه خو د انسانیت، قربانۍ، وفادارۍ او خلوص درس پکې و. که تاسو ته کیسه خوښه شوې وي نو حتما خپل نظر شریک کړئ. زه چمتو یم که غواړئ د دې کیسې غوندې نور هم درته راوړم.